अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن ولا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سنگل پیز اے سی موټر ته د کپسټر د نصب کولو پر رابطه باندې دا چې سنگل پیز اے سی موټر ته کپسټر د څه لپاره نصب او کنیکشن کیږي او کوم کویلونو ته نصب او کنیکشن کیږي او په کوم ډول باندې نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. سنگل پیز اے سی موټرو ته کپسټر د سٹارټینګ ټار د زیاتولو او قوي کولو لپاره نصب او کنیکشن کیږي او د سنگل پیز اے سی موټر په داخل کې دوه قسمه کویلونه یعنی وینډینګ موجود وي چې دغه کویلونه عبارت دي د رننګ کویلونو څخه او د سٹارټینګ کویلونو څخه. رننګ کویلونه هغه دي چې موټر د هغې کویلونو په واسطه باندې رننګ کوي او ګرځي. سٹارټینګ کویلونه هغه کویلونو ته ویل کیږي چې په دې باندې موټر سٹارټینګ اخلي. عموما کپسټر د سٹارټینګ کویلونو سره په سیریز یعنی په مسلسله توګه نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اے سی سنگل پیز موټرو ته د کپسټرو د نصب کولو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.